القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او یاد کړئ هغه وخت چې واخیستئ موږ محکم عهد ستاسې څخه او پورته کړ موږ په سر ستاسې د تور غر. واخلي هغه څه یعنی احکام چې درکړي دي موږ تاسو ته په ښه کوښښ سره، او یاد کړئ هغه احکام چې په هغه کې دي د پاره د دې چې تاسو ځانونه وساتئ د ګناهونو څخه. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بیا شاکر تاسې د الله جل جلاله له فرمانه وګرځېدلاست پس له دغه عهد او وعدې څخه، نو که چیرې نوی فضل د الله جل جلاله پر تاسې او رحمت د توبې په قبلولو او یا تاسې ته د محمد صلی الله علیه وسلم په درلیږلو، نو هرومرو خامخا به سوي وای تاسو د زیانکارانو څخه. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. او خامخا په تحقیق سره ښه پېژندلي تاسې هغه کسان چې تجاوز یې کړی و د تاسې څخه په ښکار کولو په ورځې د شنبې کې، نو وویل موږ دوی ته چې سئ بیزوګانې ذلیلان یعنی خوار سئ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نو وګرځاوه موږ دا عقوبت او مسخه عبرت او پند د پاره د هغو خلکو چې حاضر و، او لپاره د هغو خلکو چې وروسته د دې څخه، او پند لپاره د پرهیزګارانو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. او یاد کړه ای محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته چې بېشکه الله جل جلاله امر کوي تاسو ته چې حلاله کړي یوه غوا چې قاتل درته معلوم سي. تفسیر یعنی یاد کړئ هغه وخت چې بني اسرائیلو کې یو سړی ووژل سو او د هغه وژونکی نو معلوم، قاتل نو معلوم، او دوی هغه یو په بل باندې سره اړاوه، یو بول دا مړی تا کړی دی بل بول تا کړی دی. موسی علیه السلام وفرمایل د الله تعالی جل جلاله دا امر دی چې یوه غوا حلاله کړي او د هغې غوا یوه ټوټه غوښې په هغه مړی باندې ووهئ، نو دا مړی به ژوندی سي او خپل قاتل به په خپله در وښیي. الله تعالی جل جلاله په همدې ډول هغه مړی ژوندی کړي او هغه خپل قاتل چې وارث یې و ور وښوئ چې د ده د مال د تمې په خاطر چې د ده مال به ماته وراثت سي، په هغه ګړی یې وژلی و. نو په دې نتیجه کې قاتل په قصاص ورسېدی او ورثه له میراث څخه محروم پاتې سول. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.